بسم الله الرحمن الرحیم and السلام علیکم. د پیرآباد ټي وي کتونکو ډیر مینه او مننه په دې هیله او په دې تمه چې ټول بروغ جوړ خوشاله او د ژوند خوشحالونه به خوندونه مزي اخلي. 14 اگست 1947 هغه ورځ وه چې په کومه ورځ باندې د برصغیر پاک هند مسلمانانو ته یو ځانګړی وطن حاصل شو. یقینا چې دا وطن د ډیرو قربانو او د ډیر جدوجهد نه پس آزاد شوی دی. په دغه اړه کې 14 اگست باندې د ملک په مختلف سیمو کې بلکې د ملک په هر یو کور کې چې خوشحالي مناوي هم په دغه اړه کې د تحصیلي تغبې یو تاریخي کلی پیرآباد هم په دغه سلسله کې یو پروګرام منعقد کړی شوی دی. د دې پروګرام یو څو مقاصد دي. پروګرام کې صرف خوشحالي چې دی هغه خورول نه دي بلکې د دې سره سره په ځوان کول کې د کتاب سره مینه او د کتاب سره شوق هم بیدارول دي. په دې سلسله کې مونږه د کتاب سټال چې غلګولې دي او دې سره سره یو وړوکی شانتي پروګرام هم جوړ کړی دی. پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ. دا ټایم کې موږ سره د انصار ویلفیر ارګنایزیشن چیرمن اشرف علي صاحب ولاړ دي. اشرف علي صاحب دا څومره چې نن دا ګرما ګرمي ده دا ټول د دې د برکت ده او د دې رچودین کې د خلکو سره د دې کلی سره نو دې سره به یو څو خبرې کوم. اشرف علي صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایي. السلام علیکم. نو مان ډیره مننه چې تاسو مونږه په دې نیک کار کې مله وخت راکو او یقینا چې نن ډیره خوشاله او د قرباني ورځ ده او ازادي چې کوم دی دا یو نعمت دی. د دې نعمت مناول په موږ باندې زم چې فرض دي. بالکل چې بالکل او اشرف وایي د ملک په مختلف حصو کې بنن په مختلفو طریقو باندې خلک د خوشحالي مناوي. دلته موږ ګورو چې بوک سټال زم لګیدلی دغه شان نور سټال زم لګیدلی دي. نو دا سوچ د تاسو څنګه راغی؟ دا خو نو مان ډیره خپل سوال دی. اصل کې تاسو سوچو کې نو د ازادي چې کوم ده کنه دا په ډیرو قربانو راغلی ده. هر سړی په خپل یو طریقې سره مناوي خو زه ما چې په دې کې موږ یو مثبت سوچ د لپاره د بوک سټال د بوک ریډر یا بوک لورز چې کوم دي دې د لپاره پکې د بوک سټال خې نه علاوه د 14 اگست حواله سره چې کوم د واړه د بیجونه دي جنډي دي ماستي وغیرہ دا مخ نو دې سره د واړم خوشحالي او د غټو د لپاره موږ دا پین کړی خصوصا د یوت چې کوم دي موږ سره د تنظیم کې انصار یوت فورس هم دي دا د غي په تعاون باندې د اساس دلته موږ جوړ کړی. نو موږ چې د موبایل د غلط استعمال موږ انکار نشو کولی خو د موبایل د غلط استعمال لغون ته کې د بوک ریډینګ ته خلک راشي علم کې به مزاب وشي بل په دې کې دا تاریخي کتاب چې پاکستان تاریخ نه سره خبر شي نور د اسلامي داسې هسته تیر شي چې دا غین خبر شي. نو موږ چې دا یو په دې ورځ باندې موږ یو مثبت پیغام خور کو په دې ورځ باندې ان شاء الله تعالی زموږ پلانټیشن هم پلان دي داسې مثبت اکټیویټي چې د صرف د چغو سورونه د غانو بجانونه موږ یو مثبت سوچ درکو دا غي په بابت کې موږ دا اکټیویټي کړې چې دا په فرست ټایم په پیرآباد کې دا بوک سټال لګیدل دي. صحیح شو چې ډیره مننه. ډیر مثبت سوچ دی د اشرف بھائی چې یاره د خوشحالۍ سره سره موږ خلکو له سفیده هم ورکو. اشرف بھائی د انصار ویلفیر ارګنایزیشن چیرمن دی او د دې چې څومره انکم دی د چې څومره ګټه ده دا به ویلفیر ارګنایزیشن دی هغه د خلکو د خېګړې لپاره لګیا دي د خلکو خدمت کوي. نو څومره چې دا ویډیو سو ګوري کو څوک دی ارګنایزیشن سره سه هیلپ کول غواړي نو بالکل واتس اپ نمبر به تاسو په سکرین باندې خم نو باغې باندې تاسو دې سره رابطه کولی شئ. اشرف بھائی ډیره مهرباني. کې موږ سره علي حسنین رور ولاړ دي. علي حسنین رور ته په پروګرام کې هرکلی وایي. ډیره مهرباني پیر صاحب. علي حسنین رور څنګه رااله په سترو باندې خبر شوي او دلته چراله نو څه تاثرات تاسو د دې پروګرام باندې؟ بس مونږ هم د دې علاقې خلک یو نو سوشل میډیا په تروم خبر شوي او پیر شپ صاحب سره زما چونکه پرسنل کې ای سره رابطه وی نو د واتس اپ په ترو دا غینه خبر شوم چې دغه سی یو انیشیټیو واغسته دی د 14 اگست پرز باندې د کتابي میلې نو دا غل راغلی او ما خپلم کتابونه خوخت لیسه هغه باخلم ان شاء الله او خپل بوکس مې مروړي هغه تاسو کړه چا خو یغي مغسته شي نور مرګو تم دعوت ورکوم چې راشي او دلته کې کتابونه ځان راوخلي. صحیح نو تاثرات دي تاسو د دې باره کې چې 14 اگست په کومه طریقو باندې چې هغه مناول پکار دي؟
جی بالکل دا یو ښه انیشیټیو دی. زه دا وایم چې په 14 اګست باندې موږ د یو بوټی نال کول پکار دي, یو کتاب اخیستل پکار دي چې دا موږ وګورو د باجیې په ځای یا د دغه نورو کارونو په ځای. موږ له پکار دي چې موږ پښتون قوم چونکې موږ د کتاب نه ډېر زیات لرې ساتلی شوي یو, نو موږ له پکار دي چې موږ کتاب وګورو او د کتاب په ترو باندې چې کوم خپل مسایل موږ را معلوم کو هغه بیا دنیا ته مخکې ورسو. صحیح شو. ډیره مننه لیسنین ور د وخت راکولو, یو جهان مننه, ډیره مهرباني. السلام علیکم نعمان صاحب. وعلیکم سلام. تیمور بھائی څنګه خیر دی جی, تاسو څنګه یاست؟ خیر سره الحمدلله الحمدلله. ها نو سبب د نن ورځ حواله زه خو ډیر خوشاله شوم په دې غلطه تیرېدم. تاسو د خپل پروګرام شروع کړی نن 14 اگست او 14 اگست خو هغه خلکو ته پته لګي چې کم خلک د دین محروم یا بار وطن کې جون ته رہی نو هغه خلکو ته پته لګي چې زه پاکستان کې وي یا په خپل کلی کې چې موږ د 14 اگست مناو کړی وي. دا وخت کې موږ سره ولاړ دی پیر ماجد علي بھائی. ماجد علي وای تاسو هر کلی وای. ډیره مننه یار, ډیره مننه, خوشاله اوسه. ماجد علي بھائی تاسو خو زیات در د کلی نه بهر یې کنه د څه په موکو باندې چرته کلی دراشه اوسه, نو سه د حوالی سره بسوي نن د 14 اگست دغه په کلی کې مناويږي, بوک سټال لګیدلې, واړه راغلي دي او جنډې جوړیږي په مخونو باندې, نو ست تاثرات دي تاسو دی یاره یو خو دومره مزیدار کار دی او د کلی نه باره ما زه خو ډیر کم راځم او زما په خیال چې په ډومبي ځل ما په پیرآباد کې په 14 اگست کې دومره ښکلې هلې ځلې ولیدې. دا ستاسو ممنون یم د انصار والا دومره ښکلې سیټ اپ دی چې د خپل کزن ته مې وی چې یاره تاسو خو ډېر زیات رنګین پروګرام جوړ کړی. 14 اگست موږ ته په خپل کلي کې خو داسې نه دی یاد, او بیا داسې د کتابونو دې سره لګدارې چې د ماشومان هم د کتابونو بلد شي, بیا دومره ښکلې هلې ځلې روانې دي, وړې وړې جنډې. نو چې کوم دلته تاسو ترتیب جوړ کړی دی په دې کلي کې د 14 اگست د ورځې, دا ډېر ښکلې د ستاینې وړ دی, ډېر زبردست کار دی. صحیح شو. ډیره مننه قدرمن. دا ټیم کې موږ سره د پیرآباد کلی ناظم صاحب ولاړ دی, پیر قاسم صاحب. قاسم صاحب تاسو په پروګرام کې هر کلی وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني تاسو د پروګرام او خصوصا تاسو مګرو ټولو د ډېر شکریا دا کوم چې موږ مخرا کړه په دې کې وینا. قاسم صاحب او چو کنه دلته خو زیات د ماسختنی پروګرام او زیاتره په کې داسي ملي دغمي وي د خشان پروګرام دا ځل چې دی نو یو نوې طریقې سره موږ دا راوړل چې بوک سټالز پکې لګېدلې دي د خشان واړې چې ګمني غټول ورځ به انګیجي, نو سوې دی حواله سره تاسو دا خدا غیرم زیاته بهتره خبره ده ځکه دا بنیادی مقصد دی. کم کار چې بنیادونه غړي کامیاب وي کامران وي, وجه دا چې لکه خبره خو د پاکستان صرف دا خبره ما دي خبره کوله چې یاره خبره او دي خبره کوله وي خلک دا سوچ ته یاره علامه اقبال خو ګولو قاعده تعبیر ویستو, نو دا خبره ده نه تعبیر په دې باندې لکه ډېر مهنت شوی دی, خوارې پې شوي په دې علما مکاتب کې مختلف لیکوال ای ټولو په دې خوارې کړي په دې کې دا خبره غازیان خو پکې بیا خو شهیدان پکې زیات پیدا شوي کنه. دا ملک اصلي دا کم از کم د ډېرو مرحلو نه وتري او دې حد ته راسېدلي کوم چې اخري زموږ د مشران د کشران ته کوم سبق ملوي که نه دا د هغې کړی ده چې دا لکه هغوی ته خو لکه پریکټیکلي ویلي شوي نه دي, لکه په ټي وي په دغو به اشتهارات هغه ټایم سره کم ومو, خو بار کې اوس چې کوم دین دا یو کتاب یو ټول دا شي چې زړي ذهن ته خبره کوشش چې پاکستان په کوم مقصد جوړ شوی او د څه لپاره جوړ شوی دی.